د غزني ولایت خواجه عمري ولسوالۍ برکت کلي کې د یوې دیني مدرسې د نوې ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. دا مدرسه د یو خیریه بنسټ مالي ملاتړ د 3.5 میلیونه افغانیو په لګښت جوړېږي. چارواکي وایي چارې به یې د 4 میاشتو په موده کې بشپړې شي او لسګونه زده کوونکي به له معیاري زده کړې چاپېریاله برخمن شي. موږ چې کله دغه ځای انتخاب کړی دی، تاسو د پوښتنې په اساس باندې لومړی موږ منطقې د خوا موږ ته پیشنهاد کیږي، بیا هغه منطقې ته موږ سروې ټیم ځي، هغه ستونزې د منطقې بررسي کیږي، د دفتر سره شریکېږي. نو کله چې موږ ټیم هم دلته راغلی و د دغه مدرسې لکه څنګه چې تاسو دغه تعمیر ولیدلو او د دوی هغه د شاګردانو تعداد په نظر کې ونیولو، وروسته د هغې نه د دې ستونزه واقع وه. نو په همدې اساس باندې الخیر خیریه بنسټ د خواجه عمري ولسوالۍ برکت کلي کې د محمدي مدرسې کوم تعمیر چې اوس دی هغه وران شوی دی، تخریب شوی دی، د شاګردانو د زده کړې لپاره مناسب نه دی. نو په همدې اساس باندې نوي تعمیر ورته انتخاب کړ او نوی تعمیر به جوړېږي. د مدرسې زده کوونکي وایي تر دې مهاله یې د درسي ټولګیو کمښت او خراب وضعیت پر زده کړو منفي اغېز کړی، خو تمه لري چې له نوې ودانۍ سره به یې زده کړو ته ښه شرایط برابر شي. اړتیا خو مو بیخي زیاته وه، خو اوس مهال په دې باندې موږ ډېر خوښ یو چې دغه موږ ته د اطاقونه جوړېږي او له الخیر خیریه بنسټ څخه موږ ډېر مننه کوو چې موږ سره په دغه مدرسې کې موږ سره کومک وکړي او موږ ته دغه اطاقونه جوړ کړي. بلخوا د خواجه عمري ولسوالۍ د پوهنې امیر زیاتوي چې دا مهال په دې ولسوالۍ کې 15 دیني مدرسې فعالیت لري او په قول اسلامي امارت هڅه کوي چې ټولو ته یې ودانۍ ورغوي. په مجموع کې د خوشمرۍ ولسوالۍ کې موږ 15 مدارس لرو چې د مدارسو د تعمیر وضعیت ټول په دغه شکل باندې دی، ځکه یا نوي تاسیس شوي دي چې هغه تعمیرونه نه لري او یا که تعمیرونه لري داسې یو وضعیت کې د لکه تاسو چې وینئ. د اسلامي امارت د پلان مطابق به انشاءالله په خپل وخت سره کار کیږي. د فعلا لپاره له ټولو خیریه نهادونه لکه الخیر خیریه بنسټ چې موږ سره همکاري وکړه، غوښتنه او هیله هم دغه ده چې د تعمیراتو په جوړولو کې د مدارس د لیلیې په حساب باندې کومکونو کې را سره همکاري وکړي، ځکه معارف کې د خلکو رول ډېر مهم دی، د خلکو ونډه اخیستل ډېر مهم دي. د محمدیه مدرسې د نوې ودانۍ رغول نه یوازې د زده کوونکو لپاره یو ښوونیز بدلون بلل کیږي، بلکې د ټولې سیمې لپاره د علم، همغږۍ او پرمختګ نوې هیلې هم راژوندۍ کړي دي. محمد عارف لیوال، امید راډیو، غزني.